السلام علیکم ګرانو دوستانو، انشاءالله تاسو به ټول به روغ جوړ او ارام اوسئ. بیا هم ستاسو ملګری یم لطیف مهربان د یو نوي ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. خو له هر څه نه مخکې څنګه چې زه همیشه وایم، تاسو مهرباني وکړئ زما د فیسبوک پیج لایک کړئ او ورسره که ما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، تر څو هر نوی ویډیو چې زه اپلوډوم هغه نه تاسو په وخت سره خبر وئ او نه ګټه پورته کوئ. نو ګرانو دوستانو، نن ما چې کوم ویډیو د هغه دې باره کې دی چې تاسو که کوم فیسبوک اکاونټ مو ډسیبل شي، لکه ګوره ما فیسبوک اکاونټ د هغه ډسیبل شوی دی. نو دا به څنګه موږ تاسو دې کمپلین دې شکایت به څنګه فیسبوک ته کوو تر څو هغوی ریویو کړي او هغه نه بعد بیرته موږ به تاسو هغه فیسبوک اکاونټ راته راخلاص کړئ او رایې کړئ. صحیح شه؟ دې لپاره تاسو به څه کوئ، دلته به ګورئ، دلته یو آر ایل دلته به ځئ، نیو ټاب ته دلته به لیکئ، دلته لکه څنګه مې تاسو یو ادرس ورکړی دلته به لیکئ چې مای پرسنل فیسبوک اکاونټ از ډسیبلډ. صحیح شه؟ دغسې ګورئ، مای پرسنل فیسبوک اکاونټ از ډسیبلډ. دا هم چې ولیکئ بیا تاسو ته به دغه شیان راځي. ګوره تاسو لاندې وګورئ، دغه ډېره تاسو به دغه باندې کلیک کوئ. صحیح دی؟ مای پرسنل اکاونټ واز ډسیبلډ، په دې باندې م کلیک کړه. اوس دلته نوی تاسو ته راځي، صفحه تاسو ته راځي. وګورئ تاسو ګورئ دلته له تاسو څه غواړي، له تاسو نه معلومات غواړي. تاسو یعنې که د ټلیفون شمېره مو ورکړې، فرض دلته به ورته ولیکئ چې 901 هر څه چې وي نمبر مو. صحیح شو؟ دغسې هر څه نمبر یا که ایمیل ادرس وي هغه به ورته لیکئ. صحیح شو؟ دلته به څه لیکئ، دلته به ورته خپل نوم لیکئ د فیسبوک. فرض کړئ ما نوم لطیف مهربان دی یا فرض کړئ لطیف خان یا هر شی چې وي. صحیح شو؟ هغه به ورته لیکئ. دلته به تاسو څه کوئ، دلته به تاسو راځئ خپل د تذکرې عکس دلته پیسټ کوئ. صحیح شو؟ عکس به له کمپیوټره دلته اپلوډ کړئ. صحیح شو؟ دلته هم چې عکس اپلوډ کړو، دلته به هغه فایل تاسو یا د هغه عکس هغه هر قسم چې وي هغه فارمټ جی پی جي وي که هر څه وي چې هغه به راځي. دلته به تاسو ورته ریزن لیکئ. صحیح شو؟ دلته به ورته هغه تاسو وجه لیکئ چې ما فیسبوک بلاک شوی دی، اشتباهاً ډسیبل شوی دی. نو زه له تاسو نه هیله کوم چې دا راته بیرته خلاص کړئ. صحیح شو؟ تاسو ورته لیکئ چې ډیر فیسبوک ټیم. صحیح شو؟ یا ډیر فیسبوک. صحیح، ډیر فیسبوک ورته ولیکئ. دلته ورته ولیکئ چې مای پرسنل فیسبوک account was mistakenly disabled. صحیح شو؟ disabled. Hereby I request you to please double check my issue and release my Facebook account from suspension. I will take care of Facebook policies in future. صحیح شو؟ in future دا ما ته فرض کړه مثال په توګه درته ولیکه. تاسو کولی شئ چې هر قسمه هغه ریکویسټ چې وي پخپله یې ورته ولیکئ. صحیح شو؟ یعنې تاسو پخپله په خپل مشکل پوهېږئ چې تاسو فیسبوک اکاونټ ولې بلاک شوی، کوم دلیل نه بلاک شوی. آیا تاسو یې بل چا ویډیو اپلوډ کړې وه، آیا تاسو کوم داسې شی اپلوډ کړی و چې خلکو ریپورټ کړی وی، که څنګه مشکل. صحیح شو؟ تاسو پخپله په هغه باندې به بهتره پوهېږئ. نو دا چې کله ورته ولیکل، تاسو به دلته راځئ سینډ بټن به ووهئ. چې سینډ مو ورته ووهه، بیا فیسبوک تاسو ته ډېر زر ریپلای کوي. صحیح شو؟ یا درته به یو ساعت کې کوي یا که لږ وخت ونیسي، یا ورځ 2 ورځې وخت نیسي. صحیح شو؟ 2 ورځې نه ډېر وخت ونیسي او فیسبوک حتما تاسو ته څه کوي، تاسو ته ریپلای کوي، درته وایي چې دغه وجې نه موږ یې تاسو فیسبوک اکاونټ بلاک کړی او یا یې درته خلاصوو یا یې درته نه خلاصوو. صحیح دی؟ دې کې زه درته یو شی درته ذکر کړم چې 100% کې داسې نه دی. فرض کړه که تاسو فیسبوک ته دا ریپلای وکړو، فیسبوک به حتما تاسو اکاونټ درته خلاصوي. کیدای شي درته خلاص یې کړي، کیدای شي درته خلاص یې نه کړي. خو زیاتره مواردو کې دی چې چک کړي چې پوه شي چې اشتباهاً دې موږ نه د فیسبوک اکاونټ بلاک شوی، نو بیا بیرته درته خلاصوي، ریلیز کوي، یا هغه سسپنشن نه. صحیح شو؟ یا ډسیبل کېدو نه بیرته خلاصوي. صحیح شو؟ نو دغه لار ده ګرانو ملګرو. تاسو کولی شئ دې لار نه خپل د فیسبوک د ډسیبل کېدو کمپلین وکړئ فیسبوک ادارې ته. نو انشاءالله دوستانو چې نن مو دې ویډیو نه څه شی زده کړي وي،
تر بیا چې زه تاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو نه په اخر کې یوه هیله کوم هغه دا چې یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ او فیسبوک اکاونټ مې لایک کړئ تر څو هر نوی ویډیو چې زه اپلوډوم یا جوړوم هغه نه تاسو وخت سره باخبر وئ او نه ګټه پورته کوئ نو تر راتلونکي ویډیو پورې تاسو ټول په لوی خدای سپارم ښه وخت خوشحالي خدای پامان